لسم منزل د الهام له مغارونه. لاروی د غره په ډډه کې د هغې مغارې ترڅنګ ناست و چې ببرسری لارښود یې بېګا د ذکر او عبادت لپاره ورننوتی و. کته یې هغه ښار ته کتل چې پکې څو زورورو د خلکو پر ژوند د زبېښاک جال غوړولی و او لکه خونخورې ځنځه یې د ښاریانو وینه زبېښله. ناڅاپه د ښکالو غږ شو. غږ د مغارې له دننه څخه و. لاروی څک ودرېده. په حیرانۍ یې خپل لارښود ته وکتل چې سترګې یې ځلیږي او مسکا پر شونډو راووت. لاروي وپوښت: څه وشول چې دومره ژر راووتلې؟ نور کله خو به دې 40 ورځې په مراقبه تېرولې. ببرسري لارښود یې په خبرو کې ور ولوېده. ما ته الهام وشو چې ښار ته ولاړ شم او 40 ورځې د ښاریانو د راویښولو په عبادت بوخت شم چې د خدای جل جلاله د مخلوق د هوساینې او مړښت لپاره څه ونه کړای شو، نو خدای جل جلاله ته به څه خدمت وکړو؟ بېشکه چې هغه زموږ له خدمت څخه بې نیازه دی. راته الهام وشو چې که د خدای بندگان په جګړه اولګه او جهالت کې وي، زما عبادت به د هغو زورورو وژونکیو د سیاست په شان له ریا څخه ډک وي چې خپل ښاریان د دین په نامه وژني او د وینو په رود پاچاهي جوړوي. ماشومان وږي دي، کونډې له پردو وتلې، ښار له مجبوریته د ګناهونو په ټاپو بدل شو. عجیبه دا چې ګڼ جنایتونه د عقیدې په نامه کیږي. 40 ورځې خواري بویه چې خلک د وژونکیو وینه څښونکیو په ظاهر سپین په باطن تورو زهادو په وړاندې راپاڅېږي. هغه دروغجن رهبران چې ولس وژنه د خدای حکم ګڼي او غلا ته غنیمت وایي، ما ته په الهام کې حکم شوی چې د ښار حکومت هغو بندگانو ته وسپارم چې د ښاریانو د ډوډۍ غم لري او د سیاست مخه او موخه یې په ښار کې د ماشومانو پر شونډو د خوښۍ مسکا خپرول وي. ببرسری په بیړه د هوارې خواته رهي شو. لاروي ورپسې منډه کړه، خو د لارښود رفتار ته د ډېر چټک